السلام علیکم درنو زده کوونکو او ملګرو ستاسو د صحت او روغتیا په هیله د موبایل له لارې د انګلیسي ژبې لوست مو هرکلی کوو 10 minutes in English with Pashto translation پروګرام چې د ام پښتو پر یوټیوب چینل خپریږي ستاسې د بریاو د سفر یوه هیله ده په دې هیله چې د ویډیوګانې تاسې تر پایه راسره واورئ او ووینئ ترڅو پر انګلیسي باندې هغه څوک چې بلدتیا نه لري بلد شي او هغه څوک چې ورسره بلد دي پرې پراکټیس یې شوی وي ګرانو زده کوونکو په تیره ویډیو کې موږ په فیملی باندې یا په کورنۍ باندې کنورسیشنل سنټنسز راوړی وي چې د پښتو ټرانسلیشن سره تاسو ته وړاندې شوې په ننني درس کې به موږ وګورو چې په بوکس باندې څنګه خبرې کولی شو یا د کتابونو په اړوند څنګه پوښتنې کولی شو او د هغې څه ډول ځوابونه دي راځئ چې کومې جملې موږ راوړي هغه تاسې ته د پښتو ټرانسلیشن سره وړاندې کړو چې تاسې په دې څنګ کې عملي په انګلیسي او پښتو ژبو باندې لیدلی شئ که چیرې پکې مشکل لرئ ونه لیکلی شئ او که چیرې یې لیکل نه غواړئ بیا یې اورېدل غواړئ ویډیو وروسته کولی شئ که چیرې یوټیوب چینل ته نوي یاست په مهرباني زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له راتلونکو ویډیوګانو هم خوند واخلئ How often do you read books? How often do you read books? تاسو اکثرا څه وخت کتابونه لولئ تاسو اکثرا څه وخت کتابونه لولئ I read books almost every night. I read books almost every night. زه تقریبا هره شپه کتابونه لولم. Before I go to bed. مخکې له دې چې خوب وکړم یا مخکې له دې چې ویده شم او یا هم مخکې له دې چې بیډ ته لاړ شم. Where do you usually read books? Where do you usually read books? ډیری وخت چیرته کتابونه لولئ I read books at home. زه په کور کې کتابونه لولم. Sometimes in the library. ځینې وختونه په کتابتون کې. What's the most interesting book you have ever read? What's the most interesting book have you ever read? Yeah. What's the most interesting book you have ever read? هغه کوم په زړه پورې کتاب دی چې تاسو لوستی هغه کوم په زړه پورې کتاب دی چې تاسو لوستی I think that would be پاتې شه باران دی زه فکر کوم چې هغه به پاتې شه باران وي پښتو چې په پښتو کې دی and بغدادي پیر او بغدادي پیر which are novels کوم چې ناولونه دي دلته تاسې د خپلې خوښې د کتابونو نومونه لیکلی شئ زما فکر هغه به پاتې شه باران دی او بغدادي پیر وي کوم چې ناولونه دي How long does it take you to finish a book? How long does it take you to finish a book? د یو کتاب ختمولو درنه څومره وخت نیسي د یو کتاب ختمول درنه څومره وخت نیسي Well, it depends on the length of book. ښه It depends on the length of book. دا د کتاب په اندازې یا اوږدوالي پورې اړه لري But it usually takes me a week. خو تقریبا دا یوه هفته نیسي Well, it depends on the length of the book. دا د کتاب په اندازې یا اوږدوالي پورې اړه لري But it usually takes me a week to finish 300-page book. ښه د کتاب لوستل د کتاب په اوږدوالي یا په اندازې پورې اړه لري ډیری وخت 300 پاڼو کتاب یوه هفته نیسي یا It takes me it usually takes me a week to finish 300 pages book دا مې تقریبا تر یوې هفتې رسوي ترڅو د 300 پیجونو یا مخونو یو کتاب ختم کړم Do you usually bring books with you when you travel? Do you usually bring books when you travel? Do you usually bring books with you when you travel? آیا تاسو معمولا کله چې سفر کوئ کتابونه له ځان سره راوړئ یا وړئ Yes, I do. بلې
زه یې وړم. when I'm at airport کله چې په ایرپورټ کې وم or bus station کله چې د بس په تمځای کې وم. I read books to kill time. I read books to kill time. هو کله چې زه په هوایي ډګر یا بس سټیشن کې یم زه د وخت تېرولو لپاره کتابونه لولم. Is there any bookstore or library in your area? آیا ستاسو په سیمه کې کوم کتاب پلورنځی یا کتابتون موجود دی؟ Unfortunately, there are none. په ډېرې بښنې یا خواشینۍ سره there are none دلته نشته near my house. زموږ د کور سره نږدې یا زما د کور سره نږدې. The nearest one is 3 kilometers away. دا نږدې یو یې تقریبا 3 کیلومتره لاره ده. ګرانو زده کوونکو 10 minutes پروګرام په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو یو ځل بیا د پښتو ټرانسلیشن بغیر د جملو لوستنې ته ورګرځو. How often do you read books? I read books almost every night before I go to bed. Where do you usually read books? I read books at home, sometimes in the library. What's the most interesting book you have ever read? I think that would be Patisha Baran in Pashto and Baghdadi Pir, which are novels. How long does it take you to finish a book? Well, it depends on the length of the book, but usually takes me a week to finish 300-page book. Do you usually bring books with you when you travel? Yes, I do. When I'm at airport or bus station, I read books to kill time. Is there any bookstore or library? Is there any bookstore or library in your area? Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away. ګرانو ملګرو 10 minutes in English په همدې ځای پای ته ورسېد. Have a good time.